السلام علیکم، جاوید بختیار یم. څنګه کولی شو کامیاب، مشروط او ناکام د چوز په طریقه چوز یو ډېر ښه فنکشن د انډیکس بیس سیستم لري. د هغه په اساس باندې څنګه کولی شو مشروط، ناکام او کامیاب معلوم کو. د چوز په انسایټ کې موږ اف کاروو، هغه ویلیو ریټرن کوي او هغه ویلیو چې موږ ته راکړي په لاس باندې هغه موږ ډایرکټلی هغه انډیکس ته بیایي. لکه اف خو مې درته کار کړی مخکینی ویډیو کې، نو په دې کې راځم اف یاري کار کوم. اف به داسې کار وکړه، موږ خو به داسې اف ورته ویل اف که چېرته کاونټ اف دیس، یعنې د دغو نمرو کومې نمرې چې کوچنۍ له 90 څخه وي او د دې کاونټ غټ او مساوي له 4 سره، نو دا سړی څه وړه موږ سره دا ناکام. بیا به موږ څه ورته ویل دوم کنډیشن کې بیا دا چې موږ ورته ویل چې هغه به کې به اف کار کو، خو اور به هم کار کو په یو کې پاتې یا په دوو کې یا په درو کې، نو اور کنډیشن وکاروه. موږ ورته ویل کاونټ اف کراته له دې ځای نه تر دې جې پورې که نه، او بیا زه ورته وایم له دې ځای نه تر دې جې پورې چې کوچنی له 90 سره کوچنی او مساوي ني خپله له 90 سره، یا ته نه کوچنی له 500 ورکولی سه بیا مساوي نه غواړي. صحیح شو. بیا که چېرته دا د دغو شمېر مساوي سو له 1 سره یا 200 یا 3، نو په هغه وخت موږ بیا فنکشن همداسې را کاپي کوله. دا د کاونټ فنکشن هم له دې ځای نه کاپي کړه، دا به کنټرول سی کو، کنټرول وي او دلته به موږ ورته ویل که چېرته بیا 200 یا که چېرته بیا 300، نو په دې وخت کې بیا دا سره کم ده. دا خو مشروط ته را سرکانه کامه و، او په ترو لوجیک کې بیا ورته وای مشروط. او که مشروط هم نه و ناکام نه و، نو دا سړی معلوم دی څنګه ده کامیاب ده. نو ډایرکټلی کوټیشن کې موږ شی لیکو کامیاب لیکو، او کوس بندو نور انټر وو. دا فنکشن به موږ سره کار کوي. دا کس مشروط ته کوس په دې کې نوې نمرې یوز، نو هغه ډایرکټلی کامیابیږي را سره. خو چوز ډایرکټلی په دې کې کاروو. چوز ته راځو، چوز او د ناکام په ځای باندې دا ځل څه ورته لیکو 3 ورته لیکو، او بیا د هغه پر ځای باندې څو لیکو د مشروط پر ځای دلته راځو 2 ورته لیکو، او دا کوټیشن ایسته کوو، او د کامیاب پر ځای باندې څه لیکو ناکام پر ځای باندې 3 ولیکل، مشروط 200 او کامیاب 1 کوټیشن ایسته کوو. چوز سیم دلته اف بلاک کو، له هغه بعد د چوز لومړنی انډیکس ده، نو یو انډیکس موږ د کامیاب لپاره سلیکټ کړی ده که نه، نو دلته راځو دلته کامیاب لیکم. په دوم انډیکس کې له ما سره څه شی ده مشروط ده که نه، ځکه 2 ریټرن کوي بی، نو چې 2 ریټرن کې هغه کامیاب ده را سره، نو کوټیشن کې ټایپومه او مشروط دلته لیکم. او په دریم انډیکس کې له ما سره ناکام ده که نه، نو کوټیشن په انګلیش کې اخیستل کېږي. دې چې ته پام وي کوټیشن په انګلیش کې او ما ټیکس بیا پښتو ورکوو. صحیح شو. بیا لیکم دلته لیکم ناکام، او دا د چوز کوس مې بند کو. اف مې کار کو دا انډیکس 3 پلس را کوي، نو 3 سی پلس را کو ناکام به سي، دریم انډیکس ده. کله چې 2 پلس را کوي، نو دا دوم مشروط اول انډیکس کامیاب ده را سره. انټر بټن وهم او ډایرکټلی کار را سره کوي. چوز فنکشن هم داسې ډرګ کوم مکمل ډول کار کوي. دا سړی کامیاب ده. که په دې یو مضمون کې 440 یو سي ډایرکټلی مشروط سو، که په دې بل کې 440 یو سي مشروط، که په دې کې 440 مشروط کوي، دا ځل 440 یو ډي ناکام. صحیح شو. دا بیخي مکمل کامیاب تر سره دا مشروط ته. اوس که دا دلته وشپېته یو چې هغه ډایرکټلی کامیابیږي. دا و د چوز په ترو باندې دا د چوز فنکشن در سره فرمولا ټیکسټ د چوز فنکشن ده. د چوز په انسایټ کې مچو